د امریکا لخوا پاکستان ته د خطر زنګ. امریکایي سناتورانو او پوځي مشرانو افغان جګړه کې د پاکستان دوه مخي په اړه څه ویلي؟ جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. امریکایي سناتور وایي امریکا په تیرو 20 کلونو کې د پاکستان دوه مخي پالیسي ونه پیژنده. د امریکا مشرانو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر سناتور جګریډ وایي د امریکا حکومت ونه شو کولی په افغانستان کې د 20 کلن ماموریت پر مهال د پاکستان دوه مخي پالیسي وپیژني. د دا څرګندونې تیره ورځ د سې شنبې د امریکا مشرانو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې په ناسته کې وکړې. هغه ویلي چې یوې خوا د پاکستان چارواکو له امریکایي چارواکو سره خبرې او کتنې کولې، خو په ورته وخت کې طالبان په پاکستان کې بیا منظم کېدل. د په وینا د امریکا حکومت ونه شو کړای چې په افغانستان کې د 20 کلن ماموریت پر مهال د پاکستان دوه مخی پالیسي وپیژني. هغه ویلي چې دا باید د امریکا لپاره یو درس وي او په دې خبره پوهېدل پکار دي چې پاکستان ولې او څنګه افغان طالبانو ته پټنځایونه ورکړل. یو شمېر سناتورانو د داسې قانون تصویبولو هڅه هم پیل کړې چې له مخې به یې د طالبانو په ملاتړ یعنې پاکستان به بندیزونه ولګول شي. د امریکا لوی درستیز جنرال مایک میلی هم په یاده ناسته کې ویلي چې د افغان جګړې په ارزونه کې باید د پاکستان رول او کړنو ته هم جدي کتنه وشي او امریکا باید پریکړه وکړي چې له پاکستان سره باید څه ډول چلند وشي. د امریکا د پوځ عمومي لوی درستیز مارک میلی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا 20 کلنه جګړه ستراتیژیکه ناکامي وه او د په باور متحده ایالاتو باید 100,000 پوځیان په افغانستان کې ساتلي وای چې د طالبانو د تسلط چې په وینا یې له اټکلونو چټک رامنځته شو مخنیوی شوی وای. جنرال میلی چې د دفاع له وزیر او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره یو ځای د سنا مجلس د وسلوال پوځ د خدماتو د کمیټې په اجتماعي غونډه کې ګډون کړی و، امریکایي وکیلانو ته په خطاب کې وویل چې د هغه په شخصي نظر باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وای چې د افغانستان د حکومت د له منځه تللو او په هغه هیواد باندې د طالبانو د برلاسي کېدو مخنیوی شوی وای. دغه لوړپوړي امریکایي پوځي وویل چې د 2020 کال په وروستیو کې هغه ویلي و چې د افغانستان نه د ځواکونو په بیړه ایستل او د افغانستان شرایط په پام کې نه نیول د لاسته راوړنو د له منځه تللو او د افغانستان د حکومت د سقوط سبب کیږي. خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان تیره اونۍ د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته ویلي چې دوی د افغانستان په جګړه کې ډیر ځپل شوي. 80,000 کسان یې ووژل شول او نړۍ باید د دوی د همکاریو ستاینه وکړي.